د دې پاکستان د آزادېدو نن خلک صرف یو جشن جوړوي او خرافات کوي، خرڅې کوي او تبذیر او اسراف کوي په دې کې، لیکن کوم مقصد د لپاره چې پاکستان آزاد شوی دی هغه باندې نه دي خبر چې دا څه د لپاره آزاد شوی. د پاکستان ملک چې د هندوستان سره جدا شو، ورونه سره عدلی بدلی سره وشو، خلک د هندوان هلته ولاړو، مسلمانان دلته رالو، د هغه ځای مسلمانان پاکستان یو ملک جوړ شو. په دې باندې دا کوم چې غټ غټ پروګرامونه کوي دا د دې په پس منظر باندې نه دي خبر چې د دې شاته چا قربانیان ورکړي دي، کوم چا چې قربانیان ورکړي دي هغه د مخه ایستلي دي، او کوم چا چې مازی خلیلج یو په میډیا لکه نن سبا چې په میډیا راغلي دا غو نوم مشهور دي، او د کوم مقصد لپاره چې پاکستان جوړ شوی دی چې داغه مطلب چې لا اله الا الله د دې مقصد لپاره پاکستان جوړ شوی دی. نو داغه یو مختصره تاریخ دا چې موږ په سمجھ کې راشي چې ملک څنګه آزاد شو، چا قربانیان ورکړي او اوس ملک چې دی په کوم رخ باندې روان دی. آیا هغه مقاصد د کوم مقاصد لپاره چې پاکستان آزاد شو هغه باندې عمل ستا او کنستا؟ د دې په اړه کې مختصره یو تاریخ ستاسو په مخ کې پېښول غواړم. په 1400 عیسوي کې چې انګريز هندوستان ته راغی، نو انګريز اول لواره دا کوشش وکړي د تجارت په نیت باندې راغی، د جنگ په نیت نه دی راغلی. هغه ډیر مکار دی، يهود ډیر مکار خلک دي. هغه د تجارت باندې وکړه دلته هندوستان ته داخل شو. بیا په هندوستان کې چې دا وای دا چې ولیدل چې مسلمانان دي او د مسلمانانو په زړه کې د جهاد یو جذبه ستا، تر څو چې دغه جذبه نه ختم شوي تر هغه پورې نظر تجارت کوي سم نه په مسلمانانو باندې زما گرفت راتلی شي. نو هغه بیا دا کوشش وکړي چې د مسلمانانو خلاف پروپاګاندا شروع کړي. هغه الله رب العزت په مسلمانانو کې داسې جرنیلان او داسې بهترینه اسکیانی په هغه وخت کې هغه د دې مقابله وکړه. د چې کوشش وکړي د هندوان د خپل ځان سره ملاو دا وکړي چې هندوم د ځان سره ملاو کړي، زموږ طاقت چې هغه مضبوطه شي، دا به مسلمانانو خلاف چې کارو. نو خلاصه کلام دغه اخیری چې 1857 جنگ ازادي په نامه چې موږ خالي نوم اورو، خبر نه یو چې دا جنگ څنګه شوی دی او په دې کې څومره قربانیان ورکول شوي دي. نو په دې کې په 1857 جنگ ازادي کې هغه ټیم چې انګريز د مسلمانانو خلاف چې کم کار شروع کړي، چې مسلمانانو ضد کوب شروع کړي، مسلمانانو د تکلیفونو شروع کړل، نو په هغه وخت کې 2000 علماء کرام، یعنی اوس خو د علماو نوم نه اخیستل کېږي چې دغه د هندوستان سره چې انګريز چې اخیسته دا چاپ چې اخیسته دي هغه باندې خلک نه دي خبر، مسلمانان نه دي خبر چې دا علماو کردار وکړي. په هغه کې 2000 علماء کرام چې دي هغه شهیدان شو، او داسې په بې دردي سره شهیدان کړ چې د علماو لاشونه چې کم دي هغه په درخت باندې هر ځای چې باور لري د علماو لاش په درخت باندې راځي دي، یعنی په چمړه کې به بند کړل به علما راوځنول چې څوک د مسلمانانو ناروي څوک چې د اسلام ناروي هغه به دغه انجام لکه د علما چې موږ راځنول دي. دا سخت یعنی روایت د مسلمانانو سره شروع کړه چې مسلمانان په خوف او په دهشت کې بیا چول. یو انګريز مورخ لیکي مستر ټامسن دا غنوم دی خپل دالی کې هغه وايي ما خپل سلويش علما ولیدل چې انګريزانو دی په انګار باندې انګار نه دي د ورس کروټي چې دي په دې باندې بيد کړیو، او دا ورته ویل چې دا اعلان وکړي چې موږ د انګريز خلاف نه یو، د انګريز خلاف جنگ چې دی دا حرام دی. دا فتوا د علماو سره وشتله هغه لیکلي دي، وای هغه سلويش علماء کرامو هغه وای په دغه ځای باندې شهادت قبول کړي، خدا خبره نه وکړي چې د انګريز خلاف چې دی جنگ کول دا حرام دی، یعنی هغه خپل ځان شهید کړي او تر اخره پورې دا شی نه کی برداشت. د انګريز هغه بیا مرتول چې د انګريز خلاف جنگ کول چې دا نن فرض عین دی. بیا د لیکي هغه مورخ هغه مستر ټامسن لیکي وای یو انګريز خپل کور ولاته وای، خپل کور ولاته دا وای چې دا ستاسو نن یو منظره درښکارا کړ، یو لکه نه څوک چې شناته یو ځای بوزي ورته یو شی وښکاري یا پارته بل ځای ته دا وای خپل کور راځي چې راسه منظره درښکارا کړ. وایو څنګه منظره؟ وای د یو عالم چې هغه 2 کال عمر یو بالکل سپینجره عالم هغه راوسته د خپل توف مخ ته ودروي، بیا په کور ولای او تکتل هغه توف باندې وای د ټوکړې فرضیه بالکل وړاو دا ټوکړې کوي، دا د خپل کور ولاته یو منظره ورښکاري.
دا د مسلمانانو سره دومره سخت ظلم وشو علما دا هغو ډټ کر مقابله وکړه الله رب العزت چې دی بیا انګریز د علماو په برکت سره بیا الله رب العزت هغه انګریز شو هغه د هندوستان څخه چې دی هغه بیا ولاړې په دې کې دا ټیپو سلطان او دغه سي مولانا دغه قاسم او دغه سي محمود غزنوي چې تر ټولو غټ مجاهد او تر ټولو غټ سمخیل تیر شوی د مسلمانانو تاریخ یې پرې شوی دی هغه او احمد شاه ابدالي رحمت الله علیه دا ټوله د دغه ټول ډیر غټ کردار دي د انګریز په تشتولو کې دا خاص کر چې د افغانستان چې کومه خاوره ده دا وخت داسې نه چې دا اوس د خلکو د جنگ شو کې جهاد دي د وخت دغه په خمیر کې الله پاک د جهاد جذبه چې د الله پاک د په خمیر کې شه ده احمد شاه ابدالي بقاعده د هندوستان ته خط هغه تر واسطه چې راسز ما سره مقابله ما سره مدد وکړه هغه چې راغی بیا چې د انګریز دا چې واستي او ما د قاسم مبارک شیرازی رحم الله اتر ملتان پورې راځي چې هغه د فتح کړی دي نو دا یو تاریخ لري نو د مسلمانانو د مقابله چې دی وکړه هندوستان څخه چې انګریز په واستي بیا چې دا وشو دا هغه بعد بیا چې د پاکستان چې کوم تصور پیش کړي چې یو آزاد ملک پکار دی ولی خو هندوستان چې هندوان او مسلمانان د دغه نظریه چې واغه شپه وسره د مسلمان یو نظریه و او د هندو او د يهودي چې واده بل نظریه و نو دا نسو سره چلیدل په مستقبل کې روان مستقبل کې نقصان تک سره روانه و نو د پاکستان د تصور اوس نن سبا په تاریخ کې خلک تاریخ کې دا شی لیکل دي خصوصا د تاریخ سره ناواقف دي خلک دا خبره دوری کوي اول تصور چې پیش کړی دی حکیم الامت مولانا اشرف علي تنویر رحم الله په 1930 کې د پاکستان د جوړېدلو اول تصور د سړي پیش کړ دا ویل چې داسې یو ملک پکار دی چې هغه ملک جوړ شي چې پاغه کې اسلامي نظام وي پاغه کې فیصله د اسلام مطابق وي او پاغه کې ټوټل هر څه وي معیشت وی کاروبار وی هر څه وی دا د اسلام مطابق وي یو داسې ملک پکار دی ولی د هندوانو سره چې دی هغه نظریه او زموږ د نظریه ډیر فرق دی په دا وجه باندې تصور په 1930 کې اول تصور مولانا اشرف علي تنویر رحمت الله علیه د 1600 کتابو مصنف دی مشهور کتاب بهشت زیور دی د زنان د پاره لیکلی دی دا سړي دا تصور پیش دویم تصور چې پیش کړي علامه اقبال رحم الله چې بهترینه د پر صغیر بهترینه شاعر تیر شوی دی هغه د الہ آباد په خطبه کې په خپل تقریر کې دا خبره پیش کړه دا تصور پیش کړي چې د مسلمانانو او د هندوانو د دغه چې کوم نظریه د باغ کې فرق دی د دې لپاره پکار دی چې یو اسلامي مملکت جوړ شي او باغ کې بیا اسلامي نظام وي دویم تصور ځکه سړي پیش کړی دی دریم تصور چې دی بیا محمد علي جناب پیش کړی دی دریم په 1940 کې دا تصور پیش کړي او بیا دا قرارداد منظور کړي او په 1947 کې بیا او دا عجیب ورځ و چې د په میاشتو کې تر ټولو مبارک میاشت دا هغه د روزي میاشت او په روزه کې تر ټولو مبارک ورځ چې د اخیری عشره ورځ او د اخیری عشره کې چې مبارک ورځ دی هغه تا ورځ دی چې شب قدر ته ویل کیږي 21 25 29 90 او بیا په دغه شب قدر په شپو کې چې د علماو لیکل چې بهترین شپه چې د شب قدر وستمه شپه ده په وستمه شپه کې د اسلامي هجری په اعتبار سره په وستمه شپه باندې چې پاکستان آزاد شوی دومره بهترین ورځ انتخاب الله پاک وکړي او په عیسوي په اعتبار سره چې 1947 14 اگست 1947 کې چې پاکستان چې د آزاد دغه ملک جوړ شو بیا اوس د دې ملک چې اوس دا ملک چې آزاد شو د ملک د آزادېدو دلته خپل یو نظام جوړ شو او دا هغه نظام بعد چې دی بیا اوس خلک اکثر چې دی دا اعتراض کیږي او اعتراض حاکم دی بجای اعتراض دی چې سړی وکي چې دا ملک هغه ملک دی چې لا اله الا الله په هغه باندې جوړ شوی وي د کوم مقصد د لپاره چې دا ویني ورکول شوی وي قربانیان ورکول شوی وي زنانې کونډې شوې بچان یتیمان شو هغه کوم مقصد د لپاره چې دا ملک آزاد شوی نن په دغه ملک چې دی هغه شی نشته په دې ملک کې یعنی نه اسلامي نظام شته او نستا کاروبار چې د سود څخه دی بچاو او رشوت چې دی عام دی او دا ډېر خرابیان پکې دي د دې سړی ګیله کولای شي دا چې حکومتونه زموږ راغلي دي چې هغه د دې شان خیال نه دي ساتلی یقینا د ملک سره ډیره سخته بې وفا کړې ده بې وفایي کړې ده د هغه وینو سره ډیره بې وفایي کړې ده په دغه ملک کې دوی هغه نظام نه دی راوستی خرابیان پکې دي
خو د هغه باوجود زموږ علماو لیکلي دي چې پاکستان بیا هم ډېر غټ نعمت دی، ډېر لوی نعمت دی الله پاک چې موږ ته راکړی دی. مفتي تقي عثماني صاحب لیکلي دي دا مفتي تقي عثماني صاحب هغه سړی دی چې د پوره دنیا 7 بر اعظم دي په ټوله دنیا کې. یو بر اعظم چې دی هغه انټار کټیکا دی، هغه یخ دی بالکل، هغه کشتي هغه ژوند نشي کېدلی. 6 بر اعظم دي دی په یو منبر باندې ناشو دو اللہ کے فضل سے 6 بر اعظم کو اللہ پاک نے 2 مرتبہ مجھے زیارت کرایا. 2 واره 6 بر اعظم لیدلی دي سړي، یعنی ګرد دنیا لیدلې دي سړي، 2 واره ګرد دنیا لیدلې ده. موږ خالي خپل پاکستان نه لیدلې پورا. هغه دا تصور به شي، هغه دا وایي چې خرابیان استا زموږ مشرانو بے وفایانی کړې دي، هغه وینې سره خیانت کړې دي. خو دا هغه باوجود ما د اسلامي ممالک نور لیدلې دي، د عرب ممالک مې لیدلې دي. په هغه ملکو کې یعنی اوس زموږ په عرب ممالک کې داسې علما اوس هم په جیلو کې دي چې هغه د خپل حکومت په وخت د خپل حکومت خلاف حق خبره کړې ده، هغه په جیل کې اچولې دي. زموږ عرب ممالک اوس ډېر شیخان دا چې په جیل کې دي، هغه صرف په دې وجه په جیل کې دي چې هغه د حکومت خلاف د دین حق خبره کړې ده، هغه جیل ته اچولې دي. او داسې علما شته چې مفتي ته وایي ما ملاقات ورسره وشو، وایي هغه ژیره چې د هغه خریلې او پګړۍ نه وه، یو شکل د اسلامي نه و. وایي ما ولې ډېر غټ عالم و. وایي دا وایي چې زه چې اوس ژیره پرېږدم، اسلامي ملک دی، د بار ملک نه دی، نه برطانیه ده نه امریکا ده، اسلامي ملک دی، د عربو ملک دی، یعنی دومره حالات په هغو ملکو کې دي. وایي هغه راته وایي چې زه به کیس لړاوم، 10 لکه د هغه چې پیسې دا به زما په کیس باندې لګېږي. که مې دا کیس وګټي بیا به ژیره پرېږدم، پګړۍ به په سر کوم، که نه و چې به دا پیسې هم لاړې زه به بیا بېرته ژیره خریم او ما به په جیل کې بیا اچوي که مې اراو شوم. د هغو لپاره دا پګړۍ دا ژیره پرېښول دا د هغو لپاره غټې مسایل دي. دا یو پاکستان ملک دی چې الله پاک دومره آزاد ملک موږ ته راکړی دی. ما د ټول خرابیان شته، په دې کې شک نشته، خو بهرحال دومره آزاد ملک دی چې مولوي صاحب په منبر باندې کښېني چې زړه یې وغواړي هغه خبره دی په ټنکي کې چوټ پر دی هغه خبره کولی شي، د چا په کیسه کې نه دی. زما هر ملا چې دی هغه په منبر باندې د دین واضح مسایل بیانولی شي، هېڅوک د ده سره رکاوټ نشي جوړېدلی. یو دور داسې رالی چې یو فوجي رالی په موږ باندې ډېر کوشش یې وکړي چې زه د علماو دا خبرې بندې کړم، الله پاک ذلیله کړي او خوارې کړي. دغه ملک الله اوس هم موږ ته راکړی دی، ډېر لوی نعمت دی. مدارس یې دا ټیم په ټول اسلامي ممالکو کې ولاړ سه، په ټول اسلامي ممالک کې تر اوسه پورې دومره مدرسې چې زموږ په پاکستان کې دي په یو ملک کې هم نشته. په دغه ملک الله پاک او 2 کاله مخکې په سعودي کې یو کانفرنس وشو، تر ټولو زیات حفاظ کرام حافظان چې پیش کړي دي او حافظان چې فارغ کوي زموږ مولانا حنیف جالندري چې جنرال سکرټري دی د وفاق المدارس، هغه ته ګولډ میډل او هغه ته انعام ورکړل شو په دې وجه چې هغه 70,000 حافظان سالانه زموږ وفاق المدارس چې دی هغه یې پیشوي ورته. د نورو ملکو د چا 4,000 د چا 3,000 د چا 2,000 د چا 100، دا د دوی د ګرد اسلامي ملکو کردارو. زموږ د وفاق المدارس 100 کاله مخکې 80,000 حافظان چې دی هغه پیش کړي، دا کار زموږ فارغ شوي دي. دا یو ډېر لوی نعمت دی، الله پاک اوس هم موږ ته راکړی دی. او هغه کمزوریان یې اوس هم بېشکه شته، رشوت عام دی او عریاني شته، بېحیایي ډېره زیاته ده، دا ګرد شیان شته. خو د هغه باوجود الله پاک چې دی زموږ دغه ملک چې دی دا زموږ لپاره ډېر غټ نعمت دی چې زموږ اسلام، زموږ مدرسه، زموږ ژیره، زموږ پګړۍ، زموږ خانقاه، تبلیغي مرکز، دا ټول الله پاک حفاظت یې کړی دی. هر څومره جابر قوتونه راغلي دي الله رب العزت هغه نیست و نابود کړي دي. برقراره تر اوسه پورې د وفاق المدارس دومره بهترینه اداره ده چې حکومت خپل انته کوششونه وکړي چې دوی په خپله ګیره کې راولي، لیکن الله دې علما کرامو ته جزای خیر ورکړي. هغو د دوی په هر فارم باندې په هر ځای باندې دوی مقابله کړې ده. دا یو ډېر غټ نعمت دی چې الله پاک موږ ته اوس هم راکړی دی. خو دعا به دا کوو چې الله پاک زموږ چې کوم مشران دي، اول د هغه دپاره شرط دا دی چې زه به خپل ځان سموم، ته به خپل ځان سموې چې تر څو زما د خپل 6 فوټ بدن کې تبدیلي نه یې راوستې، ستا حکمران نشي بدلېدلی، سوال نشي کېدی، تر دې خراب حکمران راځي. که د نشوې برابر تر بل به خراب حکمران راځي. شرط دا دی چې زه به په خپله زندګي کې خامخا چینجینګ راولم، تبدیلي به راولم. که دا زما په ژوند کې نشي را، تر هغو پورې به موږ د داسې حکمرانانو سره مخامخ یو او د هغسې به د ذلت سره موږ مخامخ یو. دا کیسې به نور هم زیاتېږي، پریشانیانې ګرانیانې دا شیان به نور هم راځي.
په حدیث کې راځي چې ستاسو حکمرانان چې راځي هغه ستاسو د اعمالو د وجه راځي ستاسو چې څنګه عمل وي د هغه عمل مطابق به ستاسو حکمران وي کته چې ښه عمل دی وي نو ستاسو حکمران به بهترین حکمران راځي که ستاسو عمل خراب وي حکمران به دغه حکمرانان لکه نن سبا موجوده د دې سابقه حکومت هغه سمخت حکومت یو زموږ د دین مطابق او زموږ د شریعت مطابق زموږ د مزاج مطابق حکومت نه دی راغلی دا مین وجه علماء بیان کړي چې زما او ستا عمل دی که زما او ستا عمل نشي برابر نور خرابي راځي نو راسي دغه ورځ په دې ورځ باندې دا عاد وکړه د الله پاک سره چې زه په خپل ځون کې چنجنګ راولم زه په خپل ځون د خپل کور شو کوم زه په خپل ژوندۍ بدلوم که زما ځون بدل شو زما کور بدل شو نو داغه لپاره بیا کامیابی رزلټ دا دی چې ستا حکمران هم بیا بدلیږي نو دا کوشش وکړو چې موږ خپل ځان اول لواره بدل کړو بیا دغه بعد د حکمرانانو بیا هغه ته غوسه کول هغه ته شکنجل کول دا بې ځای دی دا ایس فکر نه راځي تر څو چې تا په خپل ځون کې سوچ نه کړي چې زه په کومه خوا روان یم د الله حکمونه زما په ژوند کې څومره راغلي دي د نبی رسول طریقه زما په ژوند کې څومره راغلي ده زما په کور کې د شریعت نظام څومره راغلي دي دې باندې تر څو سوچ نه وکړي تر هغه پورې ستا حکمران او ستا دغه چې دی او جشن ازادي مناول دا قسم یو قومي تقریب دی بالکل جوړولای شي شری مسله ده بالکل جایز هم دی دا شی دا د هغه سره د خلک بازي ملاوي چې دا میلاد النبی چې د بریلیان جوړي دا مسلمانان ولې دا جوړي دا یو قومي تقریب دی هغه یو مذهبي تهوار جوړي هغه ته خلک دین وایي حالانکه هغه دین نه دی دا څوک جوړي چې د خلک دین نه وایي دا د قوم یو تقریب دی د پاکستان د خوشحالي د ازادي یو ورځ ده دا بالکل خلک جوړولای شي جوړ دي کې خدای هغه لپاره کوم مقاصد چې په هغه باندې باید عمل وشي الله دې عمل کوي